د روغ تندرست او تر او تازه اوسېدو لارې د سالم فکر او خیال سره سم د ژوند تیرولو لپاره لازم دي چې مناسب خواړه انتخاب کړئ شي. خو دا انتخاب باید عمر ته په کتو ونه شي بلکې د وینې ګروپ اساس وشي. دا چې څنګه انتخاب شي په دې مطلب کې واورئ. نوموتی ډاکټر پیټر جی ډي اډامو په 1946 میلادي کې په خپل یو کتاب کې لیکلي چې انسان باید خپل ورځنی خواړه د وینې ګروپ اساس انتخاب کړي. دا چې د وینې څلور ګروپونه دي خو د مثبت او منفي سره اته کیږي، نو د وینې د ټولو ګروپونو انټيجنزونه سره توپیر لري او د مایکروبایم په شمول د نورو بکټریاوو چې په ډیرو وختونو کې له 500,000 هم زیاتیږي سره مستقیمه اړیکه لري. خواړه چې هر نووي خو پر اجسامو یې اغیزې جلا جلاوي او همدا لامل دی چې یو ډول خواړه بوي مګر د یو کس به ورسره 10 کیلو وزن کمیږي خو د بل به ورسره 10 کیلو هم نه کمیږي. له همدې دا ثابتېږي چې کیسه ټوله د وینې ګروپ پورې تړلې ده، ځکه د هر ګروپ لرونکي انسان د معدې انزایمونه د بل انسان د وینې ګروپ سره توپیر لري. لکه API یو ځانګړی انزایم دی چې د وینې په O او B ګروپونو کې پیدا کیږي. د دې انزایم په تغییر سره د هاضمې سیستم کې هم بدلون رامنځته کیږي او بل اخر د یو انسان پر جسم چې کوم خواړه اغیز کوي همغه خواړه بستا پر جسم سم اغیز نه کوي. دلته د وینې د ګروپونو په اساس د غذاوي یو لیست ترتیب شوی. د وینې O ګروپ د دې ګروپ لرونکي کسانو په پلازما کې د A او B انټي باډیز پیدا کیږي. په دې اړه د څېړونکو نظر دا دی چې د نورو په نسبت د دوی د هاضمې سیستم یو څه کمزوري دی او باید خپل غذایی رژیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د O ګروپ لرونکي باید له قوي پروتین لرونکو خوراکونو څخه استفاده وکړي لکه بیوازدي غوښه، تازه سبزي، د ماهي او چرګ غوښه. د O ګروپ لرونکي اشخاص د ژر نه هضمېدونکي غذاو، لوبیا، دال، ګلپي، شیدې، مستې او غنمو څخه باید په زیاته اندازه استفاده ونه کړي. د وینې A ګروپ د دې ګروپ لرونکي اشخاصو سره کرویات د A انټيجنز او پلازما یې د B انټي باډیز لرونکي ده. دا ګروپ د نایابه ګروپونو څخه یو دی. د دې ګروپ لرونکي کسان د زړه سرطان او بواسیر په امراضو ژر اخته کیږي. د دې ګروپ لرونکي اشخاص باید له تازه سبزیجاتو، لسره کړو غوښو او نورو خالصو غذاو څخه زیاته استفاده وکړي. د دې ګروپ لرونکي اشخاص کا یوګا او د ورته ورزشونه وکړي نو د ښه صحت لپاره لا ګټوره تمامېږي. د وینې A B ګروپ د دې ګروپ لرونکي اشخاصو سره کرویات د A انټيجنز لري خو پلازما یې بیا هیڅ انټي باډیز نه لري. په همدې خاطر د دې ګروپ لرونکي کسان له تازه سبزیو، وچو میوو او د پروتین لرونکو غذاو څخه باید په زیاته اندازه استفاده وکړي. کافي او نور ورته مشروباتو څخه دې په کمه کچه استفاده وکړي. د وینې B ګروپ د دې ګروپ لرونکي اشخاصو سره کرویات د B انټيجنز لرونکي دي او په پلازما کې د A انټي باډیز شتون لري. دا ګروپ هم د نایابه ګروپونو څخه دی. د دې ګروپ لرونکي کسان باید خپل غذایی رژیم کې هګۍ، غوښین خواړه او تازه سبزیجات ور اضافه کړي او د غنم، کوچ، دال، رومیان او ممپلیو څخه باید په زیاته کچه ونه کړي او داسې ورزش باید وکړي چې د ذهني توازن په ساتلو کې مرستندوی وي، لکه پلی مزل کول، د ټینس لوبه کول، بایسکل ځغلول او لامبو وهل وي.